مرګ یو داسې حقیقت دی چې د دینه هیڅ څوک انکار نه کوي. مرګ څه شی دی؟ مرګ په کوم څه سره چې د انسان د دنیا زندگی ختميږي دغه ته مرګ ویل کېږي او په شریعت کې د الله تعالی یو حکم دی چې په هغه حکم سره د انسان د دنیا د زندگی په هغه سره ختم شي د تم موت او مرګ ویلي. مرګ عزتمندو ډیر زیات یقیني چیز دی. په دنیا کې په هر چیز کې خلکو اختلافات کړي دي. څوک الله نه مني، بحرین، چاینا، روس، هغه وی دا دنیا دا خود به خود داسې پیدا شوې ده کمونست. څوک پیغمبر صلوات و سلام نه مني، څوک قرآن نه مني، څوک مختلف شیونو نه انکار او اختلاف شته. په دنیا کې چې انکار نشته لري هغه صرف د مرګ نه نشته. مرګ هر سړی مني، خو هغه مسلمان دی او کو کافر او کو دهری دی او کو هر یو مسلک او هر یو مذهب هغه مرګ مني. خو د مسلمان او د کافر په منلو کې صرف فرق دی. مسلمان مرګ په دې اعتبار سره مني چې او مرګ یقیني دی، ختم یقیني راتلون کې او د دین بعد د آخرت زندگی دا هغه همیشه د پاره د انسان بل ته حساب کتاب د پاره حشر نشر او ټول احوال آخرت باندې عقیده ساتي. کافر مرګ منی خو هغه وي بس مرشي دې ختم دې دوباره را پورته کېدل نه مني او هغه بس دې مرګ سره چې نسبت کوي چې دا یو داسې چیز دی، یو سړی د اکسیډنټ وشو دا په اکسیډنټ کې مړ شو، هغه دغه طرف ته نسبت کوي. موږ نه دا الله تعالی حکم او دغه یو اسباب دی. قرآن مجید کې الله تعالی مختلف آیاتونو کې دا خبره انسان ته واضح کړی را چې مرګ یو یقیني چیز دی، دا به پتا لراځي د دین اخلاصي دی نشته، مرګ نه اخلاصي دی نشته. الله تعالی فرمایي سورہ عنکبوت 55 نمبر آیات کې الله وی کل نفس ذائقه الموت، هر یو سا والا دا سکون کې د مرګ دی، دله بخامخه او یقیني مرګ راځي. ذائقه الموت دا سکون کې د مرګ دی، د مرګ پیالی به هر یو انسان او هر سا والا هغه باندې راځي. ثم الینا ترجعون، دی الله وی تاسو به ما ته واپس کولې چا نیک عمل او غل نیک اجر او ثواب چا بد عمل هغه. یو آیات کې الله تعالی فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقي، وتوایا پیغمبره د کم مرګ نه چې تاسو تختی دا مرګ به خامخا تاسو سره ملاقات کوي، د دې نه تختی دی نشو. او یو ځکه الله تعالی فرمایي اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، الله وی چرته چې مې سي تاسو دا مرګ به تاسو خامخا راګیری دا بدرسي ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر کو تاسو په داسي مضبوط محلاتو بنگلو او مضبوط زینو کې ولې نه سي بیا بم دا مرګ تاسو راځي بروج مشیده، مضبوط بروجونو کې ولې نه سي. الله برحال مختلف آیاتونو کې الله تعالی انسان ته وی چې خامخا به مرګ راځي، د مرګ نستا. او پیغمبر صلوات و سلام احادیث مبارکو کې فل امت ته ترغیب ورکړي چې تاسو مرګ بار بار یادوي، چې مرګ یادي تاسو به ګناهونو نه. پیغمبر صلوات و سلام صحابه ته وی اکثروا ذکر هاذم اللذات، اے صحابه لذتونو ختمیدون کې والا سی ذکر ډیر کوي. یو چیز دا سره چې داغه سره د دنیا ټول لذتونه ختميږي، داغه ذکر بار بار کوي، هغه ځان ته یاد ساتي. صحابه رضی الله عنهم تاسو کوي ما هاذم اللذات، اے الله رسوله دا څه شی دی چې د لذتونه ختمي، د دنیا هر خوشحالي هر لذت ختميږي، دا څه شی دی؟ پیغمبر صلوات و سلام تو فرمایل قال الموت، مرګ. مشکات شریف حدیث چې
چې کم چې سره د دنیا لذتونه ختمیږي هغه بار بار یادوي او هغه چیز د مرګ. بس چې مرګ یو سړی ته یادي دا هغه به هر یو لذت ختمیږي. پرې مرګ حقیقت سړی ته معلومي چې او زه زم او زه مقبره ته زم قبر ته زم په ما باندې به دومره خاوري او په داسې ځای کې به نو هغه ته به د دنیا لذتونه څه مزه ورکړي. پیغمبر صلوات و سلام وی د ګناهونو د بچ کېدو لپاره د آخرت د تیاری لپاره اسنه چې د دنیا په لذتونو او د دنیا په نعمتونو کې داسې شي چې آخرت د نه هیر شي نګره دا بار بار یاد و د لذت بستا ختميږي د دنیا خوشحالي بستا. ته صحابه را پیغمبر صلوات و سلام په خدمت کې حاضر شو او پیغمبر صلوات و سلام خدمت کې عرض وکړو. پیغمبر صلوات و سلام ته وی من اقیس الناس اے دا اللہ رسول عقل من خلق سوق دی دنیا کی عقل من و خیار و احزم الناس. پیغمبر صلوات و سلام تو فرمایل اکثروهم ذکرا للموت. پر ټول خلقو کی د ټولو نه زیات عقل من هغه خلق دی چې سوق مرګ ډیر ډیر یادای و اکثروهم استعدادا للموت او څوک چې د مرګ د پاره ډیره تیاری کوي دغه کس ډیر خيار دي. اولئک الاکیاس پیغمبر اصلاۃ والسلام دا قلمن خلق دي ذهبوا بشرف الدنيا وکرامت الاخره هغه د دنیا او د آخرت عزت حاصل. یہ حدیث مبارک کی پیغمبر اصلاۃ والسلام فرمایي د ټول نه خيار عقلمن حازم هغه کس ته چې هغه د مرګ د پاره ډیره تیاری کوي او مرګ وته بار بار یاد یې هغه کس ته ډیرو خيار کس. حضرت علی رضی الله عنه نا روایت دی حضرت علی کرم الله وجهه هغه یو ځل مقبره تلاړي او مقبره والا تا هغه خطاب وکړو. اول ژوندو ته کو ویلاړي او مقبره تا او مقبره والا ته السلام علیکم یا اهل القبور سلام دی پتا سبانه قبرونو والا اموالکم قسمت تاسو مالونه هغه تقسیم کړئ. خبر واورئ تاسو مالونه چې کوم هغه تقسیم کړئ شو ودورکم سکنت او تاسو کورونو کې خلق وو سیدل تاسو کمرې او تاسو کورونه نور تاوالس ونساؤکم زوجت او تاسو نه چې کومې بیان پاتې شوی وي هغه نور نکاحونه وکړه نور خوندای. او بیا علی رضی الله عنه فرمایل ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الاخره مقبلا. دنیا په شاتلون کې را اخرت مخامخ راتلون کې ری ولکل واحد منهما بنون او د هر یو اولاد شتا د دنیا اولاد شتا چې 24 غنټه صرف دنیا پورې ختی او د اخرت هم اولاد شتا یعنی اولاد په دې حیثیت سره چې داغه سوچ او فکر داغه طرف سره. علی رضی الله عنه وی فکونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنيا. تاسو د اخرت ضامن جوړ شئ یعنی تاسو سوچ او فکر د اخرت والا جوړ شئ او صرف د دنیا سوچ مکوئ. ولی فان اليوم عمل ولا حساب. نن خو عمل ستا په حساب نشته دی مونږ او د مقرره ستا په حساب د سنشتا او وغدن حساب ولا عمل سباله به حساب در سره التدا نشي ویلې چې نه کمل. عزتمند مرګ ډیر یو یقیني چیز دی. امام غزالی رحمت الله علیه د مرګ یو مثال پیش کړی دی چې دا مرګ یو دونه یقیني چیز دی. وې دې داسې مثال دی چې یو کس ته هغه زمری را پر کړی دی شیر ورپسې دی دا سړی منډه وای منډه دا لاړ یو ځنګل ته په یو ځنګل کې دا یو ونه دا هغه ته وروخو ته چې هغه ته وروخو نو پاغه ونه کې دا رااله یو شاخ پاغه باندې کېنات بس ازماره رااله او بالکل چې دا کم ځای کې خاخ د پاسه دی هغه زمره او ته یختن لاندې ناشتي او د دې زمری سره نږدې یو غټه کنده ده دو چمجی داسې دی یو سپین او یو تور چې د دې هغه خاخ چې کم دی هغه لګ دغه کوي کمای هغه
چنجي چې کوم دی هغه خوري او هغه سره هغه خاخ چې کوم دی هغه کمی اوس دغه کس چې څنګه دغه خاخ کټ شي دا برا دغه شي دا شیر به اخري او دغه غاړه کې وخت یقین دین اخلاص بل زین سره ته نو د قرانګي مرګ دی مرګ شپه او ورځ دا چې دا چنجي دی دا ستاره ژوندۍ دا خاص کم دی را ورو کمای ختمي او اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام شیر یا دا هغه چې کم فرشتي دي هغه تاسو بالکل منتظر ناش دي کله بل الله حکم او قبر دا غړه چې کومه ده د انسان قبر علماء ذکر کوي چې یو زنانه و داغي یو زیو او پات چې هغه وفات شو نو هغه زنانه ډیر زیاته خفه و لاړ یو عالم دین خاله وتوي څه دم وغیرہ لاله وکړه چې زما د زی ژوندې شي ز په ډیر سخت خپېم او ډیر بے سوري هغه نیک عالم هغه پوه شو چې دا د دې ذهن بدل دی ویل زه بل چلو کم طالب راځي راځوندې کم تلاړ نشه او دوه دا چې کورونا وبراوله چې پاغي کې مرګ نشوي بس هغه بل لګه دمه کوم وګر دمه څوم راځوندې هغه ویل چې زه بلال شم وونه رسولو نه بل راوړ هغه زیو دروازه تکي دې کور کې مړ استا او مونږ خو پلار مونږ دې کمل دې بل دغه کوي یاره ما خو پلار میکه ورته ژوندې دي خو د پلار د نیکه پلار مو پات شوی دی کور نو څه اغونډ علاقه کې وګرځي د یو کورم داسې میلاو نشو چې باغ کې مرګ نه خامخابه چا پلار مړي د چا باندې کوم مړي د چا باندې کوم پلار مړي د چا باندې نو څه داسې کور خو نشته اگر اعلی دوباره او عالم دین ته وی چې بالکل ما ته یو کورم داسې میلاو نشو چې تا ته یو کور میلاو نشو خو سم پرې پوهه شکنه چې تا ته یو کور داسې میلاو نشو چې باغې کې مرګ نه دی شوی نو استاد عظیم باغو کې سم داغه کورونه یو کوري واغې ویل بالکل زماړه سبق چې ټول خلکو کې مرګ راځي او مال به راځي عزتمندو مرګ ډیر یقیني چیز دی او زمنګ استاد سو معاملہ د مرګ د سره ډیره د غفلت ده پیغمبر صلوات و سلام وي دوه چیزونه راځي دي چې دا انسان لا یقیني راتون کې خدای انسان نه خوخی یو پاره کې مرګ دی مرګ او انسان هر حالات کې دله به مرګ راځي خو انسان نه خوخی کوم مولا چې ډیر مرګ یادای نو خلک ډیر نه خوخی مړ وي دا خو بس اخرت او بس دا یقیني چیز دی پیغمبر اسلام یو شاعر وایي وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ تو وګوري چې تا یو مقبره ته یو جنازه غسته دا نو دا مو آیا چې دا پلاني سړي جنازه را دا ما پلانې سړې پښه دا کړې ر پولو باندې چت کړې دا جنازه فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ تبدي پوهشا چې سبد دین رستا هم د چاپو ګو باندې سور دا غزه ته وځي لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله صلی الله علیه وسلم فيه مخلدا کو دنیا کې یو سړی همیشه د پاره پاتې کېده شوی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو داسې هستی وا چې هغه په دې کې همیشه د پاره پاتې شوی خو نه دنیا کې د هر کس لپاره مرګ راځي کل نفس ذائقه الموت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو د ملک الموت نا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نا چې دا روحونه څنګه قبضه کې د خلقونه خبرې کې غلط کیږي نه ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې نه د دې روحونو مثال لا سي دي لکه ماته چې په پلیټ کې د انار دانی پرتی یو سړی ته پلیټ کې د انار دانی او تا ته وي چې دغه تر او چته کو دارو چته کنو بری کې یو سړی نه غلطيږي څنګه چې د پلیټ نه د انار په دانو کې یو سړی نه غلطيږي تو دقه رنګ زمانم داسې غلطي ناراضي او پیغمبر اسلام والسلام په خپل د ملک الموت نه تاسو کوي چې اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام
بعض ټیم کې په یو ځل باندې 100 خلک او 2000 او ډیر خلک وفات شي نو 100 کسان نه په یو ځل څنګه روحونه علي په مختلفو ځایونو کې په اکسیډنټونو دغو کې ملک الموت حضرت اسرائیل علیه السلام تو فرمایل چې الله رسول صلی الله علیه وسلم زما لاندې ډېری فرشتي کار کوي زما زد ټول روحونو هغه امارت او مشری ما سره ده خو زما لاندې ډېر زیاتې فرشتي دي هغه ډېر بس هغه لګم پلانینه والا پرې خو مال الله رب العزت دومره طاقت راکړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم خو زه د وو اسمانونو نه برکینم او زه دا خپل دوغوتي د ټول مخلوقات چې څومره تاواله دي انسانان دي او جنات دي او حوایس څومره دي حشرات او بهایم دې ټول ته صرف زه دوغوتي داسې راغکم نو د دې ټول نه په یو ظلم زدا الله رب العزت مال دومره طاقت را کړی دی چې د دې ټول مخلوقاتونه زه په یو میل کې درې ټول نه ساتم عزتمندو مرګ یقیني چیز دی د مرګ د پاره تیاری د دنیا کې کیږي د دنیا کې چې څومره ګناهونه کیږي د دې بنیادی وجه دا سلمان فارسی رضی الله عنه او ابو ذر غفاری رضی الله عنه هغه وی چې سړی ته مرګ یادي مرګ نو دا هغه بنیادی وجه دا چې دا به ګناه نه کوي څومره مرګونه څومره ناحقه دغه کیږي هغه ذهن کې دا یقین نشته دی چې زبمرم یو سړی دا یقیني چې زبمرم نو هغه ولې غلط کار کوي او مرګ هغه اعلان کوي هر ورځ انا موت الذي افرق بين البنات والامهات زدا سي مرګ ما چې زدا میندو د نونو په منځ کې جدای راولم انا موت الذي افرق بين الاخ والاخوات زدا سي مرګ ما چې زدا خويندو د رونو په منځ کې جدای راولم او انا موت الذي افرق بين كل حديث زدا سي مرګ ما چې زدا هر مرګري په منځ کې جدای راولم دو مرګرو په منځ کې جدای راولم او انا موت الذي اخرب الديار زاغ مرګ ما چې زه کورونه ورانو ما والقصور او بنگلي او انا موت الذي اعمر القبور زه هغه مرګ ما اعمر القبور زه قبرونه آبادو ما انا موت الذي افرق بين الزوجه زوج والزوجه زه داسې مرګ ما چې رسل او خاوند په منځ کې جدای راولم انا موت الذي اطلبكم وادرككم في بروج مشيده زدا سے مرګ ما چې زب خامخا تاسو لرازم او تاسو بغیرو ما اگر چې تاسو په یو مضبوط محلات او بنگلو کې ولې نه استئ ولا يبقى مخلوق او یو مخلوق بم زمانہ بچیش الا يذوقني مگر هغه بما سکی او زوی ام بیوتک الدنيا فواسع فليس قبرك بعد الموت يتسع وې د دنیا کورونه خډیر زیات کولاو دي او د دنیا ارث محلات پورې غټ دي وې کاش افسوس چې تا خپل قبر هم دونه دغه کړی حسن بصری رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی بزرګ او ډیر لوی د الله ولیو بهترین تابعی تیر شوی دی دهغه د یو روم یو بادشاہ سره ملګرتیا او تعلق دا روم بادشاہ الله ډېر دنیوي طاقت ور کړی دا یو نوجوان زیو هغه وفات شو نو هغه ویل چې ورګي تاسو د ما دا زی مخه خوي اول رااله او د غزوی ته وی اے بچیا کو زما په ځان باندې متجوان دی کې دی زما مرشوي خو ته به ما را ژوندې کړې وې ځکه ما وخت ډېر تیر کړی دی ته خو نوجوانې خو زما په ذات هم نه کېږي خو زما په ښځه باندې ته ژوندې کېدی شوي هغه به مړه شوي وې خو ما به هغه مړه کړې وې خو ته به مې را ژوندې کړې وې دی وایي د دنیا څومره ډاکټران دي هغه ټول ورته وایي چې کاش موږ څومره علاج تا کړی وې په هغه ټولو علاجونو باندې ته نه ښه کېدې د الله فیصله
د دنیا ټول مسلح فوجونه هغه ته تاو شو او وتوي چې په طاقت باندې مرګ دفاع شوي کولې موږ په طاقت د مرګ دفاع کړی خو نه کړی نو پلار و تاخیره کې وی چې دا یو داسې اٹکل لغرا چې نه په طاقت باندې نه په مال او نه په سرو زرو په سپینو زرو مختلف دغه به او ته فیصله کو په دی باندې تر ژوندې کې دې څه به ما ژوندې کړې وي نو چې په دې ایسه باندې نشي بس دا اٹکل فیصله د ویل وسه د فن حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فورا دا مجلس نه پاتې چې خمر دومره یقیني چیز دی چې نه ته سړی په مال شي نه ته په طاقت شي نه ته په سوال نه په یو صورت کې نشي دغه کړي دغه مرګ د لپاره تیاری جوړ نه کوم هغه د بادشاه او د هغه مرګرتیا هغه تعلق ختم کو کې نه الله عزتمند د دنیا د ژوندۍ د آخرت د ژوندۍ لپاره تیاری ده چې انسان تمرګ دې د وجنبا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه په مخ کې چې کله بدغ خبر تذکره او هغه ډیر زیات جړل احادیثو کې راځي چې داغه ګیره مبارکه بده وښونه لمده شو چا تاسو کو چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه سامخ کتا د جهنم او د جنت تذکری کیږي پتا دومره اثر نه کوي او چې سامخ کتا صرف قبر یاد کړی شي مرګ یاد کړی شي ته ډیر سخت غبراويږي ویل ما د پیغمبر صلوات و سلام نه اوریدلی دي القبر اول منزل من منازل الاخره خبر د آخرت د منزلونو نړومبه منزل دی څوک چې په اولنی منزل کې کامیاب شي ګستنی به ټول کامیابی او الله مکه څوک چې په اولنی منزل کې هغه ناکام رااله هغه ګستنی منزلونه به ټول نه الله رب العزت دې موږ او تاسو له په دې عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت دې موږ او تاسو له په دنیا د ژوندۍ دا چې وګرځي چې موږ د دنیا په ژوندۍ دا الله د حکمونو رو پیغمبر صلوات و سلام د طریقو او د شریعت موافق خپل ژوندۍ تیرو کو چې زمونږه د آخرت هغه نه ختمېدونکې ژوندۍ ده چې الله رب العزت هغه روښانه کړي الله رب العزت موږ او تاسو له دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا